تاسو ټول به دا اورېدلي چې اکثر خلک وایي زما ګیس سر ته ختلی دی. اوس ګیس د معدې یا د کولمو سر ته څنګه ختلی شي او دا ختلی شي؟ دا ولې؟ ځکه چې ستا د مزغو او ستا د معدې د یو بل سره ډیره کلکه رابطه ده. دا هر وخت د یو بل سره په رابطه کې وي. اکثر چې د خلکو سټرس وي، انزایټي، ډپریشن وي، یعنی د هغوی سور خراب وي، معده یې هم ورسره ټیک نه وي، هغوی هاضمه یا ډایجیشن نه کیږي. یو ډیره کامن مسله چې هیلث پروفیشنلز خو به خامخا اورېدلي IBS څه ته چې اریټیبل باول سنډروم وي. دا ولې کیږي؟ دا د انسان د انزایټي د وجې کیږي او د دې کله هم علاج نه وي یا د دې مریضان کله هم نه مطمئن کیږي، ځکه چې اول خو دا خبره خلک نه مني. د دې زه تاسو له ساینټیفیک دا لاجیک درکولی شم. تاسو داسې وکړئ چې دا مزغه او ستا معده دا د یو بل سره په ټلیفون باندې هر وخت په رابطه کې وي. کله چې ته وږی شي نو ستا معده یو هارمون پیدا کړي، هغې ته ګریلین وایي. ګریلین لاړ شي ستا مزغو ته ووایي چې ولږه سټیمولیټ کوي، یعنی مریض ته یا کس ته ولږه وکړه چې دا وږی شي. کله چې ته موړ شي ستا معده یو هارمون پیدا کی، هغې ته لیپټین وایي. هغه لاړ شي مزغو له دا سیګنلز ورکړي چې ته اوس دا مریض سټایټي سنټر اکټیویټ کړه چې دا موړ شي، چې دا خپل خوراک بند کړي. دا اکثر میډیکل سټوډنټس یا هیلث پروفیشنلز ورځې مخکې ما په د مزغو یا په یاداشت باندې یو ډېره ښه ویډیو جوړه کړې وه. نو دا خلکو داسې یاد کړي چې ګریلین کې ګي آواز راځي نو هنګر، ځکه چې اټ سټیمولیټس هنګر، او لیپټین کې TN راځي نو اټ میکس یو تhin، لکه دا تا نری کوي، ته خوراک نه کوي. دا ته داسې هغه اینکرینګ پوینټس ته داسې کوریلیټ کولی شي. بهرحال راځم واپس خپل ټاپک ته. نو اوس مازغه او معده چې د یو بل سره په تعلق کې یا د یو بل سره په رابطه کې دي، کله چې انسان په ډپریشن کې وي، سټرس کې وي، په هغه په مزغو باندې بوج وي، پریشانی وي، د معده عموما 80% خلکو کې کلکه وي، سخته به وي، د به ډکې متیازې نه کیږي. په 60% خلکو کې اکثر نرمه وي او په زیاتر خلکو کې داسې وي چې کله سخته وي کله نرمه وي. دې ته کانسټیپیشن الټرنیټس وذ ډایریا وي. دا ډیر یو کامن سیمټم وي خلکو ته. دې خلکو ته د معدې نه علاوه د مزغو نوره هم څه مسله خامخا وي. لکه ته چې د تپوسو کې یا چې کوم اټینډنټس راغلي هغه د مخکې نه ته ویره دا سوچونه فکرونه هم ډیر کوي. د دې بیماران زموږ په معاشره کې ډیر زیات ځکه دي چې زموږ په معاشره کې د خلکو ذهني سکون کم دی یا ذهني پریشانیان هم ډیرې زیاتې دي. چاته د کور مسلې دي، چاته د جاب مسلې دي، چاته د سبق مسلې دي. د ټولو مسلو سره بس تاسو معده ټیک نه وي. راځم د دې ساینټیفیک کانسپټ ته. کله چې انسان پریشان وي نو د سټرس هارمونز، هغه هارمونز چې کوم د انسان د پریشانی سره د هغه په وینه کې زیاتیږي، لکه کورټیسولز دا زیات وي، سیروټونین کم وي. دا دوه شیزونه اډورس افیکټس کوي ستا په معده باندې. ستا ډایجیشن، ستا هاضمه دا بنه کیږي. دا یو د سکون ذهن والا کار دی. معده چې کله انسان ذهني سکون کې وي نو معده اعلی کار کوي. د دې مثال زه تاسو له داسې درکولی شم چې فار ایگزامپل یو کس ته ډکې متیازې ورغلي دي او एकदम څه د غم خبر راغی یا एकदम هغه پسې یو لیونی سپی ورپسې شو، هغه منډه کړه. تاسو ته دې پته وي چې دنه به دغه د واشروم ته تل بالکل هیر شي، کیدای شي دا بیا 2 غنټې پس هم لاړ نشي. دا ولې؟ ځکه چې د مزغو نه سیګنل راغی چې اوس دا کار بند کړه، مریض په بله پریشانۍ کې پرېوتو. نو د دې علاج ګیسټروانټرولوژیسټ کوي، یعنی کوم چې د معدې ډاکټر وي. عام طور پر کولوفیک یا لیوسلپرایډ میډیسن د دې لپاره یوز کیږي. IBS خو دا ډایګنوزس به ډاکټر کوي، ځکه چې ارګینیک کاز یعنی دا چې کومې مسلې د معدې دا خدای مکه په کینسر کې هم راتلی شي، دا د معدې په جراثیمو کې څه چې H پایلوري وي په هغې کې هم راتلی شي، دا د معدې په بله څه بیمارۍ کې د نور جراثیمو نه چې کومه کیږي، داسې نور IBD یو بیماري ده، ډېره غټه بیماري ده، ډېر ګران تشخیص دی. دا فیصله به ډاکټر کوي چې تا ته کومه دوی پکار ده. اصلي زما د ویډیو نه پس تاسو ځان له دوایانې راواخلئ او هر ذهني بیمار یا هر ذهني پریشانه کس ضروري نه ده چې هر ذهني پریشانه کس د معدې مسله وي، دا هم ضروري نه ده. خو هسې مې ویل چې دا مریضان عام طور پر زیات دي او تاسو ته مې صرف دا کانسپټ ښودلو چې دا څنګه خلک وایي چې زما ګیس سر ته خیږي یا زما معده ټیک نه ده، خو زه اصل کې بیمار د مزغو یم. مهرباني.